د طالبانو تبلیغاتي مبلغ او د پاکستان سرسخت دشمن جنرال مبین د طالبانو له لوري زنداني او زندان کې واچول سو. عباس ستانکزی او ملا یعقوب غواړي چې د مبین دفاع وکړي. دا چې جنرال مبین ولې زنداني سو، هغه چا ولې او په څه باندې زنداني کړی، او څنګه یې ملا یعقوب او عباس ستانکزی دفاع کوي. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. استخباراتو مشهور طالب مبلغ جنرال مبین نیولی. خبري سرچینې وایي چې د طالبانو د استخباراتو ادارې په کابل کې د دغې ډلې یو مشهور تبلیغاتي مبلغ جنرال مبین بندي کړی. د هغه د نیول کېدو خبر د طالبانو سرچینو تایید یا رد کړی نه دی. په ځینو راپورونو کې ادعا سوې چې د نوموړي د نیول کېدو دلیل د پاکستان پر ضد په یوه ویډیویي پیغام کې ګواښونه دي. د طالبانو ویاندویانو په دې اړه څه نه دي ویلي. مبین چې په ټولنیزو رسنیو کې ځان په جنرال مبین مشهور کړی، د دوی له واکمنېدو سره د کابل لپاره د طالبانو د امنیې قومندانۍ ویاند و. هغه چې څو ځله په باج اخیستو او خلکو سره په ظلم هم تورن سوی، وروسته له هغه له دندې ګوښه او کور ناستی سو. مبین په وروستیو کې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي او نورو څیرو سره چې د پاکستان ضد ګڼل کیږي نږدې اړیکې لري. داسې هم ویل کیږي چې ملا یعقوب مجاهد او عباس ستانکزي غواړي چې جنرال مبین له بند څخه آزاد کړي. په ټولنیزو رسنیو کې ډیری افغانانو د جنرال مبین نیول کېدل په کلکه غندلي. هغوی جنرال مبین ستره هستي، د اسلامي عقیدې کلک خاوند، امارت تجمند او وفادار انسان بللی. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو کتل. تاسې د جنرال مبین د نیول کېدو په اړه څه نظر لري؟ اسلامي امارت ولې جنرال مبین زنداني کړی؟ خپل نظرونه را سره همدغه روانه ویډیو کې شریک کړي، او د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.